بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافت ورډ ته رالمه. انزرټ ټیب، illustrations ګروپ، سکرین شاټ. تیر درس کې مو چارټ کمانډ زده کړو، دغه به ان شاء الله سکرین شاټ کمانډ زده کوو. سکرین شاټ لکه څنګه چې د نوم نه معلومیږي سکرین نه تصویر اخیستلو لپاره استعمالیږي. زه کولی شم چې د سکرین شاټ په ترو باندې د خپل سکرین څخه تصویر والم. فار ایگزامپل سکرین شاټ باندې زه کلیک کوم، دین سکرین کلیپینګ باندې کلیک کوم. اوس چې کله ما په دې باندې کلیک کړم ماته به سکرین خړ شي. زه کولی شم چې د پوره سکرین نه تصویر واخلم او خپل ډاکومنټ ته راولم. همدغه شان زه کولی شم چې د یو پارټ نه هم تصویر والم. سکرین کلیپینګ زه غواړم چې فار ایگزامپل له دغه ځای څخه تصویر واخلم، هماغه ځای نه راته تصویر واخیستو. یا فار ایگزامپل ما بعضې وخت څه وینډوګانې اوپن کړې وي، دا وینډو مې فار ایگزامپل اوپن کړه او فار ایگزامپل دا مې اوپن کړه. زه کولی شم چې له دغه وینډوګانو څخه هم تصویر ډاکومنټ ته راولم. انزرټ ته به راشم، سکرین شاټ، وینډو باندې ودرېږه، کمپیوټر والا ده، دې باندې ودرېږه، زبیلا زربوز. زه ورته فار ایگزامپل کمپیوټر والا وینډو ما دلته راوله. سمپل کلیک بور باندې وکړئ، تاسو ته به اتوماتیکلی هماغه وینډو راشي. کله چې دغه وینډو راغله نو دې دغه ټایټل او ایډرس ټول بار چې کوم دی دا ښه نه دی، په ښه کوالټۍ کې نه دی راغلی. زه غواړم چې په ښه کوالټۍ کې دې ماته راشي. انزرټ ته به راشم، سکرین کلیپینګ باندې به زه کلیک وکړم. اوس کولی شم چې د سکرین کلیپینګ په ترو باندې له دې څخه تصویر واخلم او خپل ډاکومنټ ته یې راولم. خو چې کله زه له دې څخه سکرین کلیپینګ واخلم، سکرین شاټر نه والم، نو دې سره غاړه کې دغه نوره ایریا هم راغلی ده. زه همداسې دې هم نه کېږي، په ښه کوالټۍ کې دې راته راشي. نو زه به له شارټکټ څخه استفاده کوم. زه غواړم چې د پوره سکرین نه تصویر والم. FN پرنټ سکرین. چې کله تاسو سره لیپټاپ وي FN بټن به ورسره نیسئ، پرنټ سکرین به کلیک کوئ. خو چې کله ډیسکټاپ وي یعنی عام کیبورډ وي هغه کې به پرنټ سکرین بټن نه پریس کوئ، هغه کې به FN بټن نه وي. کنټرول وی بل ته پریس کوئ، تاسو ته پوره سکرین نه تصویر واخیسته او ډاکومنټ ته راته راوستو. زه غواړم چې له دغه یو وینډو څخه تصویر والم. FN پرنټ سکرین سره به تاسو الټ بټن ونیسئ، یعنی الټ FN پرنټ سکرین. صحیح شوه. خو چې کله تاسو سره ډیسکټاپ وي الټ پرنټ سکرین به کلیک کوئ. دلته رالم، کنټرول وی سره مالته پیس کړو، اتوماتیکلی ماته له دغه وینډو څخه تصویر واخیسته. هغه چې کومه ایکسټرا ایریا د هغې ورسره رانوستله، ځکه چې زما اکټیو وینډو همدا وه او همدارنګه ټایټل بارې او ایډرس ټول بارې چې دی دا هم په ښه کیفیت سره راغلی دی. سکرین شاټ یا سکرین کلیپینګ موږ دې لپاره اخلو چې فار ایگزامپل بعض وخت موږ کتابونه لیکو، مجلې لیکو، وکبلریانو کې موږ دا استعمالو. د دې لپاره موږ سکرین شاټ اخلو. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوه شوي یاست. دا موږ سره انزرټ ټیب، illustrations ګروپ، لاست پارټ